پر پاکستاني پوځیانو برید کې 9 عسکر وژل شوي. د تربت ضلع د لیوز چارواکي وایي د سهشنبې په ماښام وسلوالو د تربت ضلع له مرکز کې څخه 40 کیلومتره لرې پرته د سبدان په نامه سیمه کې د پاکستاني پوځ پر یوه پوسته برید کړی چې 9 پوځیان پکې وژل شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو مشر میر ضیا لانګو ډیوه ته منلي چې په یاد برید کې د امنیتي ځواکونو 9 سرتیري وژل شوي او 2 ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند ادارې ISPR لا تر دې مهاله د دې پیښې په اړوند څه نه دي ویلي. له مشهورو بهرنیو رسنیو سره کارکوونکي خبریال کیا بلوچ پر خپل ټویټر لیکلي چې لومړني رپوټونه ښیي چې په برید کې 10 تنه عسکر وژل شوي او 4 نور عسکر لا درکه شوي دي. د کیا بلوچ پر خبره په پیښه کې مړه شوي 8 سرتیري د پاکستان له پنجاب ایالت سره او 2 د بلوچستان ایالت له لزبیلا او نصیر آباد سیمو سره تعلق لرونکي دي. د ځایي خبریالانو په خبره د یاد برید ذمہواري بلوچ بیلتون غوښتونکې ډلې BLF منلې ده. یاد تنظیم دعوه کړې چې په دې برید کې یې 12 سرتیري وژلي او د هغوی وسله یې له ځان سره وړې ده. د کورنیو چارو مشر ضیا لانګو VOA ډیوه سره خبرو کې د 12 سرتیرو د وژلو دعوه رد کړې او وایي برید کې 9 عسکر وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. برید کوونکي د پاکستان دښمنان او ترهګر دي او ورته به په هر حال کې کلک ځواب ورکولی شي. د روان کال د جنورۍ پر 21 د پنجاب ایالت په سرخار لاهور کې هم د یوې چاودنې په ترڅ کې 3 تنه وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان شوي وو. د یاد برید ذمہواري نوې جوړه شوې بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ نېشنلسټ آرمي منلې ده. د ترهګریز بریدونو د حساب نیولو بهرنۍ اداره ساوت ایشن ټرریزم پورټل شمیرې ښیي چې د روان کال په اولنۍ میاشت کې په بلوچستان ایالت کې 4 بریدونه شوي چې پکې د 12 امنیتي ځواکونو په ګډون ټول 10 کسان وژل شوي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.